خدای خبر چې دا ګلک چېرته روک شوی ده بیا مالو ته ګوري ټول وږي دي نو سهار رئیسې دا سړی زه نه وینم دا کوم خوا تللی ده خدای خبر چې دا سر خوړله چېرته روک شوی ده یو خو دومره دشمنیانې دي څوک یې رانه تختنې کي او ځه ګورو به ورسره پوره 2 ساعته شول چې دی د مال ګیا پسې روک ده او دې اختر ورځې له وګوره او دې مېلمنو ته وګوره د غرمې ټیم ته وګوره و د خدای تعالی نیکبخته نو سړی خو چې خوب پسې ځي ټول لس دقیقو کار نه ده خو دی روک شوی چې ده دا ما په خیال چې د ونې لاندې قرار ویده وي پوه شوې د ونې لاندې یا د خوب ډېر شوقي ده څه شوې لکه مېلمانه مې روان دي او د ده پته هم نه لګي مجبور چې په خپله دې پسې دې باغ ته کوز شم لاړ شم نو لکه دا سرخوړلی چېرته روک ده چېرته وایي دشمنیان د کوز کلي هغه خانان نه دي هغه سره مې دشمنیان هم دي چې چېرته یې رانه ټوله کړی نه هلکه غریب سړی یو څه پسې مې ولېږئ خو به زر راځه که نه ولکه ګلکه تا خو دې خدای ځان ته غر کو تباه کي چې ته ما څه وخت رالېږلی دې ګیا پسې ودرېږه لکه ښه ته زما نوکر یې ته د خان نوکر نه یې نو ته دومره بې وفا سړی دی په تا باندې زما ډوډۍ حرامه ده حرامه ده نمک حرامه ته د خان نوکر نه یې زه په تا څومره خرچې کوم څومره خیال زه په تا ساتم څومره زما زړه په تا خورېږي چې ته غریب سړی تا له مې کور واخېسته تا له مې ځمکه درکړله او ته دلته د خان نوکر ته نه یې نه خان صاحب زه خو ستا نوکر زه خو ستا غلام یم دا اتلوکو ټوپک مې چې لپاره اچولی ده دا غولکه مې چې لپاره اچولی ده ما لکه ستا دښمنان دي ځکه وهغه شوم نه خان صاحب زه خو ستا د خپلو خاورې یم پاس ودرېږه ګلیا ته ډېر پاتې بې انسان یې ولې چې تا دلته زما د عزت خیال ونه ساتو وایي زه د خان سړی نه یم زه یو مزدور سړی یم ته زما د نوکرۍ قابل نه یې تا چې دلته زما ننګه ونه کړه نو ته به بل ځای کې زما ساه وکړي خو یو لیاز د ستا د پلار ده چې پلار د ډېر نر سړی و ولې چې هغه زما په دشمنۍ کې تللی ده زما په دشمنۍ کې مړ شوی ده صرف د هغه سترګې دي تا ته زه یو چانس بل هم در کوم که آینده لپاره یې داسې غلط حرکت وکړو او زما په سر دې ننګه ونه کړله نو والله چې شل ډزه دې وولم شل ډزه خبره ورسېدې که نه پرېږده لاسونه ورشه دا ګیا واخله او مالو ته یې واچوه زر راشه چې زه د کوز کلي هغه خانانو ته چې ټلیفونونه سهار نه 2-3 ټلیفونونه راپسې وکړي چې راشئ زر ده خدای خبر چې پس رقم نوکران واوښتي وو نوکران نه دي سم پلاران دي والکه تور سترګیا ته پوهېږې زما خبر ته غوږ کېږده په کلي کې چوړګوړي سړیان او همدغسې نور خلک ټول رانه تښتي او لاره راته خوشي کوي او ته راته دا ووایه
چې دا قالین او دغه کمپلونه دې مینځلي نو ولې دې ټول کړي دي ها وکټه خان وینځلې مې دي مالې لږ نور دی چې نور یې ووایي وچه شوې غونډو میا نو ته راته دا خبره وکړه تور سترګیا د اختر مبارک ورځ دی او تر اوسه تا ټول کړی نه دی خو نن ماښام دی که نه وکټه خان ماښام نه دی 1 بجه ده 1 بجه خو تا تشمې تورې اچولې دي هر څه درته توره شپه ښکاري دا چې شی وی والکه تور سترګیا دا خو په رښتیا چې وایم ورځ موږ ته شپه ښکاري خو یا لکه تور سترګیا تا ته یې ځان ته دې کتلي دي هماغسې چشمې دې ځان ته م راوړي او ما ته دې م راوړی چې ورځ او شپه پکې سره ښکاري نه کټه خان دې خبرو نه تېرېږه راځه چې ځو کته چې دې خلکو باندې لږ روب دا واچو اختر ورځې دي والکه تور سترګیا زه خو یمه راځه چې لاړ شو د هغه بل خان د کور د مخې نه تېر شو چې لږ زره سیاست ورته وښیو سیاست راځه کټه خان کراره کې وځه زه په کټه خان باندې مشهور یم ټول خلک راته کټه خان وایي کټه خان راځه کټه خان څه دې والکه تور سترګیا کټه خان دومره ټوپ دې وکړه تا به وایي چې ګینې څوک در باندې راغله مالې څومره ښایسته ښایسته باغونه دي خو څه په چې زما او ستا نه دي نو چې نه دي څه پروا کوي اوس وایم راځه چې ځو چې لږ زره ښایسته دا منظرې وګورو او لږ په خلکو روب داب واچو روح دابس خو څه کې سیالي برابر کو سیالي زه په تا ډاډه یم او ته په ما ډاډه یې رښتیا خبره ده ولاکه کلي کې پیشو هم در نه هېرېږي چې شی دې ویلې والکه تور سترګیا زما په خیال چې بیا ویده پاتې شوی راځه راپسې څه وکړو پیسې دي در سره ګینې ولاکه درغلی وی کټه خان کچکول خان راغی کوس کشکول خان تخته مه تخته مه راځه موږ نه یو لیدلي هغه هغه شانته روان دی راځه خو زه در سره یم که نه راځه والکه تور سترګیا دا سړی خو زموږ خواته روان دی زما په خیال چې ډېر په راب و دوب کې روان دی کټه خان ته منچه کې مرمۍ لرې که نه داسې ده نیولې ده راځه په ورځو زه در سره یم که نه راځه والکه تور سترګیا وایم هغه چې د ډېر تریخ سړی دی وایم هسې مې ولې ورباندې خمبیره کې زه خو درته وایم چې د اختر شپې ورځې دي لږ زره غوښه خو به مې خوړلی وو داسې نه ومې نه وژني وکټه خان زما مې یوه خبره یو ډزي راځه ښه راځه کول خان او د کوز کړي هغه دارن خان هم را روان ده ویې لنډۍ لنډۍ چې کېږي همدا ده که نه همدا هېڅ غم یې مه کوه مړی چې زه در سره یم که نه دوی ته وه ته خو په لړۍ ورځ هم ډارېږي درځه راپسې
والکه تور سترګیا ودې لیدو چې دا خلک مانا څنګه ډارېږي زما حالات خو دې ولیدو او دا راته ووایه چې زما پوزیشن دې خوښ که نه او کټه خان کچکول خان یو رقم لړزېده ما ویږي چېرته لړزې مرض والی راځه مخکې راځه کچکول خان دا د کوټ کلي ملک هم خو ډک خو اصلي خو هغه تعویضونه هر څه ورسره ورکړی شي یاره ته دې کمکر سړی ښه اخه ښکلی غل ده تش په تعویضونو یې ځانونه ساتلي پوه شوې او هغه ټوپۍ او تومانچې د رښتیانو پلاستیکي وو راځه راپسې راځه ته به کله ویښارېږي کله به ویښارېږي ته نو ما ویږي چې چاته د مورچه وواله څو ځلې به درته ووي چې لږ ورزش کړه چې دا وزن د کم شي خو ته زما خبره نه منې نو والکه تور سترګیا ته زما لاندې پښې ته وګوره چې څه شی خو پکې نښتی نه دی چې مشکل راته جوړ نه کي نه کټه خان لږ لږه سرات خو شته که نه دلته خو کوز کلي خان سره لږه ډغره وواله راځه وایم بې فکره وته ما غوندې کټه خان لرې راځه یلکه ګولکه ګولکه دغه سرخوړي د لاسه ما د معدې تکلیف پیدا کړ ولې چې ډوډۍ یې په وخت نه راوړي بیا دا چېرته ورک شوی ده تللی ده دې خوا راشه دلته راشه او خدا پاکه ته سمه لاره پرېښي په کړکېګانو باندې راوړي ته یاره په خبره نه پوهېږې دې خوا راشه دا د ډوډۍ ټیم ده 2 بجې دي او 1 بجې ډوډۍ تیاره ده تاسو به ستا د لاسه به زه شبخاني ته بیا ځم ښه د معدې تکلیف خو مې ستا د لاسه پیدا کړ ورشه ډوډۍ راوړه منډه کړه ځه ورګه ګولیا دلته راشه دې خوا راشه کوزه دې نه ده زه به هلته ناست یم او ډوډۍ چې څومره زر کېږي هلته به یې راورسې او مستي مو سره راوړه تا د لاړم په دواړو سترګو زر ځه ورشه تشه خوله رسېدلې ده ته موږ والله که د ټکې د کاري د د لاسه مالونه ټول وږي پاتې دي 2 غویانې مې راوشي د قرباني لپاره د غټ اختر لپاره د د لاسه هغه بېچارهګان د وږي و تږي ولاړ دي یلکه ګولکه ډوډۍ زه دا بیرې ته راوړم چې زه وږی یم او که لږ تر ناوخته کړه که نه ونه چې ګوره بیا دې ولم ګوره ښه ولم دې ټکه دې ژوندی نه پرېږدم زه راشه شاباله یو خو دا ډوډۍ او چای ستا د لاسه ما په ټیم ونه خوړل تا سره زه څه شی وکړم